سلامونه قدرمنو. نن موږ یو په دې خوشحاله یو چې په وطن کې په لرو بر وطن کې واورې ډېرې وسوې، بارانونه وسو. زموږ د پښتنو زموږ د قام لویه غټه مسله دا وه چې وچکلي ول. په دې کوچیان هم پریشانه وو، زمینداران هم پریشانه وو، اوبه نه ولې، اوبه ورځ په ورځ په مځکه ننوتلې او موږ پسې ګرځېدلو. دغه خو د دې باران سره به انشاءالله د دا واورو سره به انشاءالله الله مهربانه دی د سږ کال او د روان کال وچکلي ختمه سي. دا دی چې زما خو خصوصي پیغام دا دی چې هسې خو زموږ خلک ولکه زه خپل موږ ټول پښتانه ډېر کمزوریان لرو، خو دلته باید یو بل کار موږ وکړو. دا شتمن خلک چې دی دا زموږ پښتون خو ټول چې دی مالي مشکلات لري، ډېرې ستونزې لري. باید هر سړی په خپله که لاس رسېږي که دس رسېږي که خپله ورتلی سوی باید د پښتنو مرسته وکړو. پښتانه په ډېر سخت حالت کې دي، نو مالي ستونزې لري، ژمی دی، وړې نشته، وړې نشته، لرګي نشته، بچیان یې د یخه مري او دوی د داسې مرضونو ښکار کېږي لکه ډېر خطرناکه مرضونه. ولې د انسان په وجود کې چې د ویټامینز کمي راسي، بیا هغه مختلف مرضونه پر هغه باندې حاوي کېږي او انسان هغه مرضونه وژني. نو که چیرې خوراک کې کمزوری سي د ماشوم، د مور او د سپین ږیري، د ځوانانو، نو هغه چې دی بیا له مرضونو مري. معنا دا ده چې د لوږې مري. صافي ښاغلي جمال ترکي وینا وکړل. بیا هم کال ډېر ښایسته 2022 کال ډېر ښه د ورښت سره پیل شو. ټولو هیوادوالو ته د نوي کال د پیلېدو او په زموږ په سیمه کې د امن او امان په خاطر باندې لوی څښتن ته دا دعا کوو چې زموږ په سیمه کې نور د جنګ او جنجال ټغر ټول شي او کم چې اوس امن راغلی د هغه امن دایم او قایم شي. خو یوه هیله غوښتنه مې دا ده د هغه شتمنو خلکو څخه لکه څنګه چې جمال ترکي دا خبره وکړله، که هغه دلته دي که هلته دي، چې دا وخت هغه غریبان دي، د کور دپاره نه خواړه لري او نه د پوشاک شی لري. موږ تاسې پر سوشل میډیا باندې وینو چې اکثره خواران په دغه یخني دا اوس زه ولاړ یم زما یخني مقصد کېږي، هغه خواران چې شپه او ورځ د خپلو بچیانو دپاره په خیمه کې پراته دي. بله یوه خبره کوم، ستا خبر کاټوم چې ورور دا کوچیان چې وو تېر 2 لسیزې دا 10-15 کاله بارانونه ډېر کم کېدل، نو واورې هم نه کېدلې. بیا دا کوچیان چې وو په یا ژمي په ګرمو علاقو تلل، اوس کوچیان ګرده د شاوخوا په بلوچستان کې پراته دي، په افغانستان کې هم کوچیان پر خپلو ځایه پراته دي چې هغه اوس په خیمو یې واورې سوي دي، مالونه تر واورو لاندې دي، له ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دي. باید د کوچیانو سره خصوصي مرسته وشي. نو که چیرې مرسته نه ورسره وشي نو دغه مالونه مري، دغه ماشومان چې دغه به له یخه مړ شي. نو داسې د ګیسو د لرګي بندوبست باید وکړو. بلکل دا اوس په بلوچستان کې چې موږ کوم افغان کډوال دلته میشت دي په لسو پنډغالو یا لسو کیمپونو کې، دا اوس هم زموږ په کیمپونو کې یا پنډغالو کې داسې خلک شتون لري چې هغه په دغه ژمي یخني کې د سون توکي نه لري او نه انګېټې یا بخارۍ لري. نو د داسې خلکو دپاره په کار دا د و نه جامې لري چې د هغو دپاره دا په کار د شتمنو دپاره که په هغه پنډغالو کې یا د بهر د پنډغالو څخه د هغو سره مدد وشي او دغه رنګه په وطن کې مدد وشي، دلته په بلوچستان کې مدد وشي. نو دا زموږ د خپلو شتمنو خلکو څخه دا هیله او غوښتنه ده. باقي جان هو مننه، بس قربان مثال تاسو ډېرې ګټورې خبرې وکړلې، نو مننه مې کوم. او بلکې بعد له ګټورو خبرو او ډېر ښایسته موسم هم د خوشبوداره، که یو خواته ستونزې دي او بل خواته دغه رقم زړونه هم تازه کړل نه، څه مجبوریانې دي هم بس څنګه که الله به خیر کړي، همت به ورته کوو، وسله به کوو.